السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو کس په هدیره کې مړی ښخ کړی او په هغې باندې نقشه راغله، نو خلک اوس مړي وباسي. جناب محترم، اوله خو په دې مسله باندې ځان پویه کوي که نه، چې مړی ښخول په یو هدیره کې او بیا ویستل، نو دا صرف د څو وجو نه کیږي. یو خو دا دی چې مړی په غصب ځمکه کې وي، یعنی پردی ځمکه وي او هغې کې بې اجازته ښخ کړی، نو خلک ورته ویلی شي چې مړی دې ځای نه وباسئ، نو بیا یې ویستی شي. یا دا دی چې د بل چا حق ورسره پکې پاتې چا نه پکې قیمتي شی لوېدلی پاتې شوی، نو د هغې دپاره دا قبر راسپړلی شي. نور هغې نه علاوه د مړی د هغې ځای نه ایستل بل ځای ته انتقالول دا حرام دي. دا مسله باقاعده طور سره خیر الفتاوا 3 جلد 144 صفحه کتاب الجنایز کې لیکلې، فتاوا دارالعلوم دیوبند هم لیکلې، 5 جلد دی ما سره، 5 جلد صفحه 204 کتاب الجنایز، فتاوا محمودی هم لیکلې، بهرحال 9 جلد دی 146 نمبر صفحه. خلاصه د خبرې دا د ټولو د فتاوا شامی او د بحر الرایق ور باندې ډېر ناشنا بحث کړی. ما سره بحر الرایق 2 جلد دی صفحه 146 کتاب الجنایز ناشنا بحث ور باندې کړی چې یاره انسان چې یو ځلې دفن شي بعد حالت تراب چې خاوره پې ور واچوي بیا ګوره را ایستل د هغه منع دي. بله خبره تاسو دا کوئ چې هغې کې د سړک نقشه راغله که نه، نو اوس ډېره مسله دا ده چې په هدیره کې سړک جوړیږي. دا خو باقاعده طور سره ډېرو فتاوو لیکلي، دا مسله مخکې موږ حل کړې ده. هدیره کې لاره جوړول خو ناروا دي. دلته ډېره مسله دا ده چې وایي نقشه پې راغله، لکه چا پې راوسته دا نقشه؟ دا اجازه چاته حاصله ده چې په وقف شي کې نقشې راولي؟ دا خو د هدیرې دپاره وقف د دې کې جومات نه جوړیږي، دا خو د هدیرې دپاره وقف د دې کې مدرسه نه جوړیږي، نو لاره پکې بیا د کوم ځای نه جوړه شوه؟ هدیره چې یو ځلې د هدیرې دپاره وقف وي په هغې کې لاره جوړول دا شرعاً بند دي، نو د دې وجې نه دا کار ناروا دی. دا چې کوم کار کوي او پاتې شو تاسو بله خبره دا کړې چې 2 کاله کېږي نو دا مړی به اوس جوړی او که به ناجوړی نو محترمه زه خو صاحب کشف هم نه یم او عام طور سره دې باندې مې فتاوا وکتې چې یاره څومره وخت کې مړی خرابېږي، نو فتاوا شامي په ډېر اوږد بحث کړی، خو بیا لیکلي دا د ځمکو پورې ده، خو دا ډېر وخت دی، 2 کاله ډېر وخت دی، دومره وخته پورې انسان باقي پاتې کېږي نه. خو عام طور سره دا لیکلي دي چې یاره مړی عام طور سره زوړ شي او هډوکي هم خاورې شي، نو بلکل بیا په هغې ځای باندې بل سړی ښخولی هم شي او هغه هدیره لکه د بل مړي دپاره بیا استعمالولی شي. السلام علیکم ورحمت